نن سبا خلکو د قرآن پاک نه نعوذ بالله سم دراز جوړ کړی دی لکه تلاوت کوي او چې کله په منځ کې ذکر راپیښ شي د قرآن مجید په منځ کې بغټ مسواک کی دي یا وای قرآن مجید په منځ کې بالپین کی دي یا وای قرآن مجید په منځ کې موبایل کی دی یو ملګری د یو دوه مسلو تپوسونه کړی دي یو تپوس دا کړی دی چې د انسان د لاس نه قرآن پاک پروزي نو هغه موږ دا مسله اورېدله چې بیا به غنم یا تیل وغیره دا جمعه ته ورسته او دا به صدقه کې یا پیسې وغیره به صدقه کې نو دا ټیک دی او کنه نو جواب دا دی چې د قرآن مجید د غورځېدو نه پس غنم صدقه کول یا جمعه ته تیل استول دا مسله په کتابونو کې ثابت نه ده او دا شانتي صدقه ورکول دا هم ثابت نه ده بلکې علماء لیکلي چې کله قرآن پاک د انسان د لاس نه وغورځيږي نو هغه د استغفار کوي او د الله جل مجده توبه کوي او کده احتیاطاً د خپل طرف صدقه ور کوي نو دا د قرآن پاک ادب او احترام دی په دې ول الله جل مجده اجر ورکړي او دې مسلې دا تاسو کړه چې کله انسان د قرآن پاک تلاوت کوي نو به تور نه ښه په قرآن پاک کې د تعوذ بڼه اخستل یا توتی بڼه اخستل دا جایز دی او کنه نو جواب دا دی چې به تور نه ښه په قرآن پاک کې ناره تاریخ اخستل یا یو ناره کاغذ اخستل یا د تعوذ یو ناره بڼه اخستل دا جایز دی لیکن نن سبا خلکو د قرآن پاک نه نعوذ بالله سم دراز جوړ کړی دی لکه تلاوت کوي او چې کله په منځ کې ذکر راپیښ شي د قرآن مجید په منځ کې بغټ مسواک کی دي یا وای قرآن مجید په منځ کې بالپین کی دي یا وای قرآن مجید په منځ کې موبایل کی دی نو دې سره قرآن مجید دی پانی ته او غتی ته ضرر نقصان ورسي وسره خرابيږي او دا د قرآن پاک بے ادبی هم دا د غټ سیز اخستون احتراز پکار دی او دا سی وړو کې سیز یعنی ناره تار شو یا ناره غون ته کاغذ شه یا د تعوذ ناره غون ته بڼه شو دا پکې به تور نه خو جایز دی